السلام علیکم د حریت راډیو اوریدونکو لوی اختر مبارک شه. الله تعالی مو ټول عبادات او طاعت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. د ښار د شوره لرې د لغمان دولت شاه ولسوالۍ کې یو. دلته به له خلکو سره وغږیږو چې اختر څنګه روان دی او د دغه سیمې دود او کلتور څه دی، اختر څنګه تیروي، کوم رسم او رواج لري داسې خاص چې په نورو سیمو کې نشته. دا هر سره سر په دغه ځانګړي راپور کې واورئ. اختر د خوښیو راز، اختر د وحدت آواز، اختر علیه وسلم وببقاء امارة امیر المؤمنین الشیخ هیبت الله حفظه الله ان الله یامر بالعدل والاحسان. اختر د وحدت آواز، اختر مرورو ته او ملګرو ته بهانه د ناز. اوریدونکو دلته له یو ځوان سره ولاړ یم. تر هر څه مخکې قاري صاحب محترم تاسو ته د اختر مبارکي وایم. تاسو د اختر مبارک شي. مننه چې تاسو موږ ساحې ته راغلي یاست او موږ لکه د اختر مبارکي دپاره موږ لکه نږدې نه موږ ساحه ګورئ. ډیره زیاته مننه کوم قاري صاحب محترم. دا چونکې د ښار نه لرې ساحه ده، د ښار او د کلي د اخترونو ترمنځ فرق څه د کلي او د ښارونو د اخترونو ترمنځ ډېر لکه تفاوت دي. لرو پرتو ساحو کې رواج او دستور داسې چې کله اختر شي نو خلک عیدګاه ته ورځي، مونځونه کوي، مانځنه وروسته چې کله راشي او ستړي مشي کې بل سره اختر مبارکي بل ته وایي. هغې نه وروسته بیا د یو بل کورو ته ورځي او خوشحالیانې کوي چې د چا لکه څوک چې قرباني کوي هغوی بیا خپل مالونه حلالوي او هغې نه وروسته د قربانۍ د غوښه چې دا درې تقسیمه کړي، دریو کې یو ځان ته پرېږدي، یو یې مثال مسکینانو ته او درېیمه برخه یې لکه خپل خپلوانو ته لکه بیا یوه برخه تقسیموي او خورېږي. ډېره زیاته مننه کوم. تا ته خپله په ښار کې اختر ډېر خوند درکوي او که نه هغسې کلي کې د کلیوالو سره ولمانځئ؟ یاره نسبت ښار نه په اطرافو کې ډېر اختر خوند کوي. په دې چې چکر یې ځوانانو سره ووایي سړی، بل قسمه قسم ملګرو سره سړی مخامخ شي. ډېره زیاته مننه کوم قاري صاحب محترم. مننه، تاسو نه مننه. جزاکم الله. اختر د خوښیو راز، اختر د وحدت آواز، اختر مرورو ته او ملګرو ته بهانه د ناز. دلته مې یو بل ځوان تر څنګه دی، له ده سره غواړم چې وغږېږم. السلام علیکم قاري صاحب محترم، اختر دې مبارک شه. وعلیکم سلام. تاسو ته دې ډېر مبارک وي اختر او د افغانستان د ټولو ځوانانو مسلمانانو ولسو ټولو ته مبارکي وایم د اختر. ډیره زیاته مننه کوم. اختر در باندې څنګه روان دی، څنګه تیریږي، د اسلامي امارت نه څومره خوشحاله یې، د امن فضا کې چې اختر روان دی څومره خوښ یې؟ الحمدلله اختر هم ډېر خوندور تیریږي. اطرافو کې الحمدلله ټول ځوانان خوشحاله دي اسلامي امارت په راتللو سره. اولې ورځ د اختر نه ونیسه خلک راځي چکرو ته، خوا دې خوا درو ته چکرې وهي، ښایسته اوبه دي، ښایسته درې دي، الحمدلله ښایسته هوا ده او په دې درو کې په دې ځایونو کې مونږ خوشحاله یو ښایسته اختر تیروو. د ښار سره د کلي د اخترونو څه توپیر دی؟ ښار کې اختر ډېر خوند درکوي او که نه په کلیو او اطرافو کې؟ الحمدلله ښار کې هم خوند کوي خو اطرافو کې داسې ده چې مونږ دا وطن دی، دا کلی دی، په دې افتخار کوو. دلته تره زامن خپلوان تربوران پراته دي، دوی کورو ته مبارکۍ ته ځو راځو، تګ راتګ کوو. الحمدلله ټولو سره خوشحاله او په خوشحاله ژوند تېروو. تر دې دمه ښه خوشحاله یو په اطرافو ژوند کې. او داسې نیت دې کړی دی چې د اختر په شپو ورځو کې ښار ته د چکر لپاره لاړ شي؟ ولې نه، د اختر دپاره راغلي یو، اختر تېرو دلته یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې دلته چکرې وهو اخوا دې خوا، بیا کې وځو ښار ته، اخوا دې خوا خپلوان یي هلته مبارکۍ ته ورځو او بس چې کوم ځای کې خپلوان یې ننګرهار شي اخوا دې خوا چکرې وهو ورځو. د تیرې ادارې پر وخت اخترونه څنګه، اوس چې اسلامي امارت راغلی دی اوس اخترونه خلک څنګه لمانځي؟ تیر اداره کې داسې و چې کله به اختر راغی یا به د اختر مانځه ته لاړې یا به مبارکۍ ته تلې خوا دې خوا، یو ناڅاپي به چېرته ډز او ډوزو انقلاب و، خلکو سمې مبارکۍ نه شوی کولی، سم ګرځېدل نه. اوس الحمدلله اسلامي امارت په راتګ سره خلک د امن په فضا کې ژوند کوي او ښه خوشحاله دي
او الله تعالی دې د امارت اسلامي تل آباد لري او تل دې ودانه لري. ډیره زیاته مننه کوو چې له موږ سره مو مرکه وکړه. تاسو نه مې ونړئ مننه. الله مو آباد لره. طالب ساتن ترې کوي اختر د خوښیو راز اختر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دغلته د اختر له لمانځه څخه وروسته د کلي خلک ټوله دیرې ته راځي او دغلته دعا ترسره کوي. د دې په اړه به له دغلته یو ورور راسره ولاړ دی، د همده سره غږیږو. اختر مبارک شه. تا دې مبارک شي. ډیره زیاته مننه کوم که وروره دغه راته ووایي چې د اختر له لمانځه څخه وروسته دلته د کلي ګڼ شمېر خلک راغله، تاسو خپل هم دلته وایي تلاوت وشو، بیا دعا وشوه. دغه دعا د څه دپاره کیږي؟ دلته خو خلک چې کله د اختر لمانځه لپاره جومات ته لاړ شي، کله چې د جومات نه بیرته واپس شي، نو د کلي چې کومه هدیره دلته راځي او دلته چې کوم د هر چا د کورنۍ څخه مخکې غړي وفات شوي د هغې د دعا لپاره دلته هدیرې ته راځي او هغې ته دعا کوي. د هر چا چې د کورنۍ غړي مخکې وفات شوي، یعنې د هغوی دپاره د دعا ترسره کیږي. داسې د دې نه وروسته بیا خلک څه کوي؟ نو دلته راځي د کورنۍ د غړو لپاره دعا کوي، حتی چې د اختر شپې ورځې د خوشحالۍ ورځې دي، خو بیا هم د آخرت د یادولو لپاره دلته راځي او دعا کوي او پا د دعا نه وروسته بیا ځي او بیا د قربانۍ ترسره کوي. ډېره زیاته مننه کوم. خیر اوسې، مننه. تخپل حکړې تقدیم بس نور بنا ویلو سیبخي نور به حال اخلو د یتیم خدایا پر دې افغان اولس دا خوشحالي کړه پرې. اوریدونکو راسره اوسئ. دغلته مې یو دوه ماشومان وکته چې دوی یو په لاس کې غوښه نیولې وه، د بل تیاره پخ کړې ډوډۍ ده او یو دیګی هم ورسره. نو له دوی څخه پوښتمه چې دوی دا چیرته روان کړي دي؟ اول خو اختر دې مبارک شه. ستا مبارک شه. دا چیرته روان کړي تاسو؟ ته زمونږ ګاونډي دي، هغې قرباني ده کړې، هغې ته وړو. ښه، چې چا قرباني نه یې کړې نو تاسو هغې ته بیا برخه کوئ؟ او هر چا بیل بیل، هر کلي کې همداسې رواج وي، چا چې قرباني نه کړې هغې هر یو دیم هغې ته ورکوي بل کور والا. ښه، ډېر ښه کوئ. زه اختر نه څومره خوشحاله یې؟ اختر ښه تېرېږي؟ او ښه تېرېږي. دلته مې ترڅنګ یو ځوان ولاړ دی، غواړم له همده سره وغږېږم. اختر دې مبارک شه. ستا دې مبارک شه. مننه، ژوندی اوسئ. ډیره زیاته مننه. دلته یو څو ماشومان روانو، د هغه خپله برخه چې وه او پخ کړې څه ډوډۍ وه د روان کړي وو. نو ستاسې په سیمه کې دا رواج څنګه لمانځل کیږي؟ دلته چې دی داسې رواج دی چې کوم خلکو قرباني نه یې کړې که نه، هغه د کلي مشرانو له لورې مازدیګر طرف نه یا ماښام طرف نه هغه معلومیږي چې کوم خلک دلته غریبانان دي قرباني نه کوي، هغه بیا په هر یو کور باندې تقسیموي. نو هغه داسې حصه چې هر یو کور دپاره چې چا قرباني کړې یو نفر هغوی ورکوي چې دا به هغوی ته چې قرباني وکړي هغوی سره به یو ځای ډوډۍ هر څه همالته خوري. او که کوم چا کور کې کوم نفر نه یا نارینه نه یا لري یا کوم میلمانه کور ته راغلي او بیا چې دی د قربانۍ والا کور والا هغه پخ کړي ډوډۍ هم ورکوي ورته او غوښه هم ورته پخ کړې ورکوي، مغه خپل کور ته ورته لیږي او خامه غوښه هم ورته لیږل کېږي. همدارنګه چې کوم نور خلکو قرباني نه یې کړي هغوی خلکو دپاره هم خپلې برخې لیږل کېږي. ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو په دې اړه معلومات راکړل. مننه، ژوندی اوسه. تاسو نه مننه کوم. محبت نغواړي نور حسد تکل زباله ټولو ارمنجن ترڅنګ مې یوه ډله ماشومان ولاړ دي، غواړو له همدوی سره وغږېږو. السلام علیکم، اختر دې مبارک شه. وعلیکم السلام، ستا دې هم مبارک. ډېره زیاته مننه. تاسې اختر کې څه کوئ؟ کله چې د لمانځه څخه راوګرځئ تاسو دا ټول یوه ډله اوس د کوم ځای نه راغئ؟ والا موږ همداسې چې مونځ کوو راستنوي خپل کلي ته، همداسې کور په کور ګرځو، څوک مو روپۍ راکوي یا چې اختر شی تیار کړي همغه مونږ ته راکوي. یعنې کور په کور ګرځئ او تاسو هلته میوې راټولوئ، څوک پیسې درکوي؟ کمې پیسې چا درکړي یو که نه؟ راکوي، کله کله راکوي مونږ ته، همداسې میوې هم راکوي. ډېره زیاته مننه. نور بنا ویلو سیبخي نور به حال اخلو د یتیم خدایا پر دې افغان اولس. څنګه په کورونو باندې وګرځېدئ؟ څه م راټول کړه او که راټول هم نه کړه؟ والا ټول مونږ چې جومات نه رالو، یعنې د اختر مونځ چې مونږ وکړه رالو دلته خپلوان وکړه چې اختر مبارکي ورته ورکړه. هغې نه وروسته بیا
چې څه تیار و هغه کېښود بیا ډوډۍ یعنې غوښه اوس غټ اختر د غوښې راته کېښود غوښې وخوړ هغې نه پس بیا میوې چې سره میوې او هغې نه پس بیا پیسې راکړه همداسې بیا ووت یعنې اوس یې کومه خرچه راټوله کړې موږ سره نه نیمئ ولې نه ډېره زیاته مننه کوه د ماشومانو اختر هم دلته په دې ډول تېرېږي چې په کورونو باندې ګرځي د لوی اختر د لمانځه څخه وروسته څوک وچې میوې راټولوي څوک بیا ځینې کورونه بیا پیسې ورکوي نو اختر خو بیا د ماشومانو په ځانګړې توګه ډېر تود لمانځل کېږي ولاسا امنت دجمن سپین امارات اسلامي ستا زوري د لیمات زړګي افغانستان درجو دا د لغمان په لرې پرتو سیمو کې د لوی اختر د لمانځلو مراسم او ځینې دودونه چې موږ درته په دغه راپور کې راټول کړي وو د ځانګړو اختریزو نورو خپرونو لپاره د هوریت 88.5 FM تعقیب کړئ خوشحاله اختر ولرئ د یو سوکاله او ودان افغانستان په هیله د وحدت آواز اختر مرورو ته او ملګرو ته بهانه دانا